محترمو اوریدونکو، نن ستاسو مخې ته یوه مسله بیانول غواړم چې د دې مسلې په باره کې عرفان الله پوښتنه کړې. وایي یوه ورځ د جومات مولانا صاحب په تقریر کې ویل چې د اودس کولو په وخت کې خبرې کول مکروه دي. اوس پوښتنه دا ده چې رښتیا هم د اودس کولو په وخت کې خبرې کول مکروه دي او که نه؟ محترمه فقهای کرام فرمایي د اودس کولو په وخت کې بغیر د ضرورت نه دنیوي خبرې کول مکروه دي. ففي حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح صفحه نمبر 81 قديمي كتب خانه. ويكره التكلم بكلام الناس لأنه يشغله عن الأدعية. وفي منية المصلي صفحه نمبر 12 شاب حقانية وأن لا يتكلم في أثناء الوضوء بكلام الدنيا. وفي الفقه الحنفي في ثوبه الجديد جلد نمبر أول صفحه نمبر 81 مكتبة الفاروق أن لا يتكلم في أثناء الوضوء بكلام الدنيا ليكون وضوءه خالصا أو خاليا عن شوائب الدنيا إذ هو مقدمة العبادة. هكذا في البحر الرائق جلد نمبر أول صفحه نمبر 58 چاپ رشیدیه.